10 میلیارده خبره خو د معقوله ده، دا د یو مملکت دپاره هیڅ پیسې نه دي د افغانستان دپاره، اما د یو شخص دپاره صحیح ده چې دا یو غټ قلم پیسې دي. اما داسې چل ده چې زه خو د کوم کلي نه یا د کوم رمو یا د هغه نه څه ورته وایي د کوم هغه نه یم راغلی چې دا 10 میلیارده خبرې زه کوم. زما کمپنۍ په مورد کې که تاسو ریسرچ وکړئ، عزیزي ډیولپمنټ د دوبۍ، د ده د اسد دا اوس فعلا اضافه تر 10 میلیارده ډالر د اسد ده، او د عزیزي ډیولپمنټ کمپنۍ چې ده د ټوټل بزنس یې اوس 50 میلیارده ډالر شاوخوا کې ده، خو د خپل شخصي پیسې تقریبا 10 میلیارده ډالر ته د اسد رسیږي. نو ماته د 10 میلیارده سرمایه ګذاري په افغانستان کې دا کومه غټه یو ډېره غټه خبره نه ده. یعنی دغه 10 میلیارد ستاسو خپل پیسې دي که له نورو نړیوالو شرکتونو سره له بانکونو سره خبرې کوئ چې اعتبار وکړي او دغه پیسې هلته پانګونه وکړي؟ تڼۍ صاحب داسې ده چې دا ما 4 کال د مخه دې کار ته شروع کړی وه، ځکه زه ډېر ځورېدلم چې دا افغان ځوانان ما لیدل چې یا یو هېواد ته یا بل هېواد ته کار کولو پسې ځي، او یا دا چې ډېر سخت مشکلات په ځان قبلوي چې د وطن نه فرار وکوي. نو په دې زه پوهېدم چې دغه حل د لارې د دې چې دا وطن کې دا خلک مصروف شي، ځکه افغانستان داسې یو ملک دی، یو سرغوچ چې هغه باندې تر اوسه هغه د ده ټول هغه هستي نه ده خلاصه شوې، اما ډېر یو ډېر عادي هغه یو پوش یا یو حرکت ته ضرورت لري. دا غټ حرکت یې په د ده چې اصلي مشکل حلوي د انرژي بخش ده، چې انرژي بخش جوړ شي، د انرژي په بخش کې زراعت او فابریکې او د ډېر شیان معدنونه هر څه په کار ولیږي. نو په دې صورت کې د افغانستان په میلیونونو انسانان مصروفه کیږي. بله، په دې خبرې کوو د انرژۍ باره کې هم پوښتنې شته. اوس خو له هغه نه مخکې د افغانستان حالات خو درته معلوم دي چې په افغانستان باندې اوسني حکومت باندې بندیزونه دي، په بانکونو باندې بندیزونه دي، نو دا پیسې به څنګه بیا استوي افغانستان ته؟ او زه تاسو سره ډېر اسان وایم، داسې ده چې افغانستان کې زه عملا 2 بانکه لرم. د افغانستان په بانکونو باندې هیڅ نوع بندیز نشته، د هیڅ چا د خوا نه پیسې ډېر عادي لیږل کېږي ورته، او بانکونه هم ډېر عادي لیږلی شي. دا یو. دوهم، افغانستان ته دا 10 میلیارده ډالر نه ځي، افغانستان ته په دا ټوټل په دا 2 کالو کې شاید 2.5 میلیارده ډالر یې لاړ شي. 2.5 میلیارده چاینا او اروپایي هیوادونو او نور هیوادونو ته چې هغه تکنالوژي او تخنیک او فابریکې اخیستل کېږي، هغو هیوادو ته ځي. اما ته افغانستان کې تنه سیویل ورک به وي، هغه تنه د کنسټرکشن د فابریکې د کنسټرکشن کارونه بلته په افغانستان کې، اما اصلي هغه تخنیک او تکنالوژي د نورو مملکتونو خریداري کیږي. بله، او دا د 10 میلیارډو ډالر پانګونه چې موږ یادوو، دا تړون دی که یوازې غیر الزامي تفاهم نامه ده؟ تفاهم نامه امضا شوه. د تفاهم نامې د امضا سره سم زمونږ ټیم د 2 ورځو په جریان کې هلته ګر چې پخواني و نظامونو پخواني وختونو کې دا سروې د ټول د برقو د دې شیانو سروې شوې، دا خوشبختانه چې د ګاز او د زغال سنگ او د باد برېښنا په مورد کې دا مخکې دا د سروې پخوات شوی او دا سروېګانې تکمیل دي په وزارت دغه کې. دا د موږ ټیم اوس عملا دا 2 ورځو کې پلخمري ته لاړ، هغه ته بغلان ته لاړل، د معدنونه یې ولیدل، او هغه ساحې چې د برق د فابریکو دپاره تعین شوي هغه ځایونه یې ولیدل. نن په مزار کې اوس سهار ته ځي شبرغان ته، بله ورځ راځي بامیانو ته، بله ورځ ځي هرات ته. د دوی هغه اولینی فیز چې موږ غواړو تقریبا د 2-3 زره میګاواټو الکتریسیتي برق چې باید فعاله کړو په آینده 2.5-3 کالو کې، هغه باندې هغه د څه دوی دا سروې د هغه ځایونه دا شیان ویني بل سبا پورې. او په رانوي هفته کې موږ 15 کمپنۍ د ډیزاین هغه کړي انتخاب کړي دي چې د هغوی یو کمپنۍ انتخابوو د ډیزاین دپاره. پوښتنه دا ده چې معمولا د دغسې لویو پروژو لپاره حکومتونو ته یو ډول ضمانت ورکول کیږي، پیشکي ورکول کیږي. تاسو طالبانو حکومت ته څومره پیشکي پیسې ورکړي دي؟ د چل چې دا خو کوم معدن اخیستل نه دي چې موږ کوم تضمین ورته ورکړو. داسې سرمایه ګذاریګانې چې کوو، د سرمایه ګذاریګانې چې په هر ملک د دنیا کې کوو، د هغه ملک د رئیس جمهور نه تر صدر اعظم پورې ټول لاس په نامه باندې موږ ته ولاړ دي د دې سرمایه ګذارۍ په خاطر باندې، نه دا چې موږ کوم تضمین ورکړو.
ځکه چې موږ خو پوروړي نه یو هلته چې شته او یا کوم ګټه لاسته راوړو چې بلکې موږ اول سرمایه ګذاري کوو بیا پس د هغې نه هغه ګټې ته راځي که یو شی و چې موږ اول ګټه اخیستله نو بیا په هغه کې یو تضمین پکار و اما دې کې د کوم خاص تضمین هغه د صورت وجود نه لري. خو عزیزي صاحب کېدای شي دا تضمین له دواړو خواونه وي، مثلا تاسو هم په دې برخه کې مسؤلیت لرئ، حکومت یې هم لري. داسې فکر وکړئ چې حکومت تاسو ته ضرورت لري لکه چې تاسو وویل که حکومت چیرته درنه شاته شو هغوی څه مسؤلیت لري ستاسو په وړاندې؟ اول خو داسې خبره ده چې زه دغه شی چې کوم دا د ولس دپاره یې کوم او دا غواړم چې څه ورته د خلکو د ارامۍ په خاطر باندې. خو زه په دې پوهېږم چې دا هر څونه زه خپله شخصا زه خپله دغه امارت اسلامي چې راغی د امارت اسلامي نه 3 میاشتې مخکې وروسته زه یو ورځ کابل ته لاړم خو ما په امارت اسلامي کې یو انسان هم نه پېژانده، یو طالب سره ما شناخت نه درلوده. اما د هغه د وخت نه تر دې وخته پورې زه 3 دفعې تقریبا افغانستان ته لاړم خو زما هر دفعه دوی یو غټ استقبال کړی دی د ما نه. هغه د څه ورته دوی هم په د اهمیت د دې موضوع پوهېږي چې دا د ولس د خیر شی ده. دا ځلم چې زه لاړم خپله د رهبري د حاجي صاحب ملا برادر نه نیولې تر ټول وزیرانو پورې موجود و، جلسه د وزیرانو یې دایره کړه، هلته موږ هم پکې اشتراک وکاوه او دوی په اهمیت د دې موضوع پوهېږي. یعنې هر څوک چې دا د ملي موضوع ده د دې دپاره هر څوک چې هر نظامي او دا یو شی دی چې د ولس او د مملکت په خیر ده د ده نه هر څوک چې استقبال کوي. خو صحیح ده دوی خو به استقبال کړی، دوی هرکلی کړی دی درته لکه چې تاسو اشاره وکړه دوی ضرورت لري او دا رښتیا هم ډېره لویه پانګونه ده. خو ستاسې د پانګونې له اعلان سره سم د ولسمشرۍ مخکیني مرستیال امرالله صالح تاسې په درواغ ویلو او چلول تورن کړي یاست او وایي په وروستیو کلونو کې مو د 10 میلیاردو ډالرو په ارزښت د څو پروژو ژمنه وکړه خو د ده په وینا یوه یې هم عملي نه شوه. دی پر ایکس لیکي چې دغه ژمنې تبلیغاتي او نمایشي بڼه لري او ښاغلی صالح وایي چې تاسې د هرات د اورګاډي پټلۍ جوړولو لپاره د 10 میلیارده ډالرو پانګونې ژمنه کړې وه چې عملي نه شوه. دغو تورونو ته ستاسو ځواب ته دی عزیزي صاحب؟ امرالله صالح زه خپل سیال نه بولم چې زه د هغه په مورد کې تبصره وکړم، خو زه دونه وایم چې ما په ژوند کې ما 500 ډالرو نه خپل بزنس شروع کړ، نن د 100 میلیاردو ډالرو څښتن یم. دا داسې نه ده چې تصادفي د هوا نه ماته راولیدلي او یا کوم په ژوند کې ما کوم غلط کار کړی. د دنیا ټول دنیا ته دا چلنج ورکوم چې دا هېڅوک به داسې یو شی پیدا نه کړي په ما باندې یو فکت چې ما یو غلط او یو منفي کار کړی په ژوند کې. راغلم په دې چې وعدې چې ما کړي دي هغه ټولې وعدې ما څه وعدې چې کړي دي، مثلا ما 200 میلیون افغانۍ وعده کړې وه چې د پاکستان نه د مهاجرو سره دا کومک ما وکاوه. 1 میلیارد افغانۍ ما وعده کړې وه د اسلام قلعه د ایران د مهاجرو په مورد کې چې هلته عملا د موږ غټترین کامپ د موږ د په اسلام قلعه کې دا اوس هم موجود 4-5 نفر ته هره ورځ ډوډۍ پخوي او د دوی ترانسپورټیشن په غاړه لري تر کابله پورې او د دوی مختلفو ولایاتو ته. دریم ما وعده کړې وه چې د 300 کورونه زلزله زدګانو ته جوړوم. په زندجان ولسوالۍ کې 300 کوره ما جوړ کړه او زه لاړم هغه مې افتتاح کړه. هغه د زندجان ولسوالۍ کې چې ما وویل چې زه 10 میلیارده سرمایه ګذاري کوم د انرژي ترانسپورټیشن هغه 10 میلیارده ډالر دا اوس یې وخت راورسېد چې دا اوس کوم عزیزي چې کوم وعده کوي هغه سرته رسوي. عزیزي چې پارچه پارچه هم شي او په مالیکولو باندې تجزیه شي هغه خپل د وعدې ته احترام لري. مثلا کله چې موږ د هرات د اورګاډي پټلۍ یادوو دا مخکې وه او دا چې تاسو اوس 10 میلیارده پانګونه کوئ دا خو نوې خبره ده. هغه پخوانۍ ژمنې یادوي چې هغه په ځای نه دي شوې. دا شل چې که تاسو وګورئ جناب تڼۍ صاحب په همغه وخت کې ما د 10 میلیارده تنه اورګاډي ته نه دي ویلي، ما ویلي چې د برق اورګاډي او په دې بخش کې دا سرمایه گذاري کیږي. په هغه وخت کې ما داسې کار وکړ چې د دنیا ډېر بانکونه ما ځان سره را جذب کړه. د دنیا ډېر بانکونو دا ژمنه را سره وکړل چې 80% پیسې به هغوی په دې کې اچوي، 10% پیسې به زه اچوم، یعنې 3 میلیارده به زه جمع کوم او 9 میلیارده به هغوی پکې اچوي. خو هغوی بعضې شرایط درلودل چې هغه شرایط د اوسني حالت د افغانستان سره تطابقت نه کاوه. هغوی همغه و چې هغوی بیرته په شا لاړل. ولې
هغه د څه ورته وایي همغه د انرژي پروګرام چې تر اورګاډي نه مخکې دا چې دا 10 میلیارده په انرژي په اورګاډي په 2 بخشونو کې ما ویلي وو اما دغه شی زه اول د اورګاډي نه مناسب دا ګڼم چې په انرژي بخش کې دا سرمایه ګذاري وشي او وروسته د هغې نه به د اورګاډي موضوع باندې به هم عمل کوم. یعنې دا اوسنۍ پانګونه لکه چې تاسو هم ویلي دي دا یوازې په برېښنا باندې د 10 میلیارده ډالر دي خو پوښتنه دلته پیدا کیږي چې دغه 10,000 میګاواټه برېښنا چې تولیدوي او په دې کې 4,000 میګاواټه د کورونو د روښانولو دپاره او 6,000 میګاواټه د صنعت لپاره ده یوازې برېښنا کې او په صنعت کې به لګېږي دغه برېښنا یا دغه انرژي که په نورو برخو کې به هم لګېږي؟ جناب تڼۍ صاحب داسې ده چې د افغانستان د اوسني د ټولو کورونو ته برخه ورکول دا تقریبا 3,500 4,000 میګاواټه برق ته ضرورت لري خو هره ورځ چې نوي ځوانان پیدا کیږي او هغه د څه ورته نوي خلک ځوانان کیږي ودونه کوي او نوي کورونه جوړوي بیا د دې هغه تقریبا 5% 10% هر کال تقاضا زیاتیږي خو فعلا عملا دوی 4,000 میګاواټه برق ته ضرورت لري او 6,000 میګاواټه برق دا په د صنعت زراعت او هغه معدنو په قسمت کې به دا هغه کیږي کارول کیږي دا پوښتنه دا ده چې دغه پیسې چې تاسو لګوئ څنګه به یې بیرته ګټې څه ډول تمه دې شی ده څنګه به یې ترلاسه کوئ بیرته؟ داسې ده چې دا خو وخت چې دا اوس موږ تفاهمنامه امضا کړه د په جریان د 2 میاشتو کې به د قرارداد هم لیکل کېږي هغه برخ چې موږ ورته ورکوو هغه برخ به هغه د څه ورته هر نظام یا هر څوک چې دا نظام سره به د هغه قرارداد امضا کېږي البته دا برخ به په یو معین قیمت باندې په دوی باندې خرڅول کېږي. اوس پوښتنه دا ده چې دا بیخي زیاتې پیسې دي اوس 6,000 میګاواټه برېښنا او دغه مثلا 10 میلیارده ډالر فکر وکړئ که نیمایي هم یوازې په د صنعت په برخه کې تاسو ولګوئ چې له دې نه طبیعي د ډېرې لګوئ دا برېښنا خو د افغانستان نه زیاته شوله دا چاته ورکوئ بیا؟ داسې ده چې 4,000 میګاواټه ما تاسو ته وویل چې دا د کورونو د مصرف په خاطر باندې ده 6,000 میګاواټه د افغانستان به د 6,000 نه زیات ضرورت ولري حتی دې وخت چې رسیږو افغانستان به هر 2 کاله 2,000 میګاواټه نور ته ضرورت ولري نن افغانستان فابریکې خلکو تاجرانو چې دا فابریکې جوړې کړي دي په حدود د تقریبا 6,000 فابریکې افغانان وړې او غټې جوړې کړي او ټولې زیاتره درېدلې دي ځکه فابریکه په جنراتور باندې نه چلیږي او فابریکه هغه عاید نشي کولی هغه رقابت نشي کولی اما وخت چې ورته برق کافي برق موجودي نو د دې فابریکو تعداد زیاتیږي او دغه موجودې فابریکې دا په 4 ساعته په کار کولو باندې شروع کوي او دا یو خو دا چې د مملکت هغه غټه اړتیا او ضرورت رفع کوي او بل دا چې په لکونو انسانان ورسره مصروفه کیږي. همدغه د مصروفیت خبره چې تاسو وکړه په لکونو انسانان چې تاسو یادوئ چې دا به ورسره بوختیږي او دا طبیعي ده چې ښه خبر دی په دوی کې به 100% ښځې وي؟ دا د ښځو دا شیانو خو زه خو دلته هغه نه څه ورته وایي د دې قسمت مسؤل نه یم چې څونه ښځې به وي ځکه دا به هغه څوک چې فابریکه جوړوي هغه به دا تصمیم نیسي نه عزیزي خو تنه برق ورته سپلای کوي دا خبره راپورته نه شوله تاسو ته ژمنه در نه کړله چې دوی به ښځو ته هم کار ورکوي؟ دا بیا تاسو د خپل مربوطه مراجعو نه پوښتنه وکوئ دا ما پر ارتباط نه لري. هدف مې دا دی چې دا ستاسو خپله برخه که نه په دې برخه کې زه وایم که نه ښځو ته په نظر کې دی چې کارونه به برابرېږي ورته؟ داسې ده چې دا زموږ دا خو که ښځه یي که نر یي دواړه انسانان دي او دواړه ضرورت لري کار ته د موږ مسؤلیت دا دی چې زما چې کوم شی په خپل غاړه اخیستی ده هغه دا ده چې زه 10,000 میګاواټه برق جوړ کړم دا چې مثلا دا برق زیاتر قسمت بر او د کورونو زیاتر قسمت فابریکو کې معدنونو دپاره د معدنونو استخراج دپاره او هغه معدنونو چې خام مواد اوس راویستل کیږي او هغه خام مواد مثلا په پخو نه بدلیږي او خام مواد خارج ته لیږل کیږي په دې خام موادو په دې شیانو باندې هغه کیږي صورت مصرفیږي او عین شکل زراعت بخش کې مثلا اوس افغان دهقانان چې دي مثلا که پیازي بانجانرومي دا شیان وکري هغه بیا لیږي پاکستان ته بیا کله سرحد تړلی کله سرحد خلاص شي د ترکاري دا هم هر شیان خراب شي
او که چېرته هر کلي کې مثلا خلک سردخانې جوړې کړي او دغه خپل ترکاري او میوجات د یو څو مودې دپاره په هغه ځای کې وساتي، نو دا بیرته داخلي مارکیټ ته عرضه کولی شي او په جګ قیمت یې خرڅولی شي. او د دې دپاره چې څونه ښځې دلته کار کوي څونه نارینه کار کوي، نو بیا دا د ما مسؤلیت نه ده. مننه. او دا خو لویه پروژه ده، لکه چې مخکې مو یاده کړله که نه، ډېرې برخې البته په دې کې راځي. او د دغه لویې پروژې د 10 میلیاردو ډالرو په ارزښت د پروژو عملي کول او پرمختګ طبیعي ده چې دا یو ډول څار ته ضرورت لري. څارل کېږي به دغه پروژې د دوی کار او فعالیت؟ دا زده چې د ده دپاره موږ یو غټ ټیم مخکې دا تقریبا 4-5 میاشتې د مخه یو غټ مسلکي ټیم د دنیا د متخصصین د دنیا موږ سره د مشر د دې ګروپ چې د ترکیې ده، د جرمن نفر شته پکې، استرالیایي شته ده، انګلیس شته ده، امریکایي شته ده، عرب شته ده پکې، د مختلف هیوادو هغه مغز متفکر دلته په دوبۍ کې ده. او د دې د پروژې د عملي کول دغه ډیزاین هم چې څوک جوړوي، دا ډیزاین هم یو هغه د صورتي خارجي کمپنیانې دي. او د تکنالوژي او تخنیک هم چې اخیستل کېږي دا هم د بیرون نه اخیستل کېږي. دغه فابریکې چې د هر هیواد نه اخیستل کېږي د هغوی نصبول هم د هغوی په غاړه باندې وي. تنه په داخل د افغانستان کې سیول یعنی د کنسترکشن کار د هغه بلډینګ تنه په افغانستان کې کېږي. نور کمپلیټ هر څه د بیرون راځي او هلته نصبولو هر څه د هغوی په غاړه وي. خو باوجود د هغه هم افغانستان کې به مسلکي ټیم هم هلته موجود وي. یعنی د هر فابریکې په قسمت کې مثلا چې فابریکه فعاله شو، د هر فابریکې په تقریبا په حدود 1500 نفره کار کوي. دا په هر فابریکه کې به مثلا په هغه کې شاید 8 نفره خارجیان، نور متوقع ټول افغانان. زما هدف د څار نه دا و چې یعنی رسنۍ خلک مثلا دوی به پوهیږي چې څه روان دي، او هغه موده چې تاسو ښولې د 6 کاله په دې کې به دا ژمنه ورکوئ چې عملي به شي په همدې موده کې؟ تڼاوي صاحب زه دا انفارمیشن په هره میاشت کې نه چې داسې دا ټال وخوري، په هره میاشت کې ټول انفارمیشن هغه ورځ باندې چې ډیزاین دغه د ډیزاین قرارداد لیکو، په هغه ورځ باندې چې دا فابریکې د هر ملک نه خریداري کوو، دا ټول انفارمیشن به ټول په میډیا کې ته راوځي او ټول شیان به هغه د صورت واضح او اشکاره وي. بله. او فکر کوئ چې افغانستان د دومره لویې پانګونې ظرفیت لري؟ دا خو ډېرې پیسې دي. ولې نه لري؟ زه دا زده چې افغانستان ډېر یو غټ ملک ده، 40 میلیونه انسانان ژوند کوي هلته. نن زه په دوبۍ ښار کې د ما مرکزي دفتر په دوبۍ ښار کې ده. د دوبۍ ښار یو وړکی ښار ده. په دې ښار کې د ورځې 10 میلیارده ډالر سرمایه ګزاري کېږي. د ورځې 10 میلیارده ډالر سرمایه ګزاري کېږي. خو ما ځکه دا پوښتنه وکړه چې دوبۍ او افغانستان فرق لري. فکر کوئ چې هلته دغه امکانات شته د ظرفیت جلبولو؟ دا زده چې موږ افغانانو پورې اړه لري. موږ که همت وکړو او کلاسونه بډ وهو، او که داسې وي چې هغه وطن کې روزل شوي یو، هغه وطن کې مو خاپوړې کړي او هغه وطن کې لوی شوي یو، او بیا هغه داسې ورته خپل علم او خپل کمال او خپل هنر په نورو ملکونو کې د هغه نه استفاده وکړو او خپل وطن ته هم داسې په ډېره ټیټه سترګه وګورو، دا نو بیا د موږ غټه ناکامي د موږ نه شروع کېږي. او که موږ همت وکړو، موږ غیرت وکړو، موږ خپل مټې بډ وهو، موږ هغه وطن نه ګلستان جوړولی شو. هغه د هېچا نه کم نه ده هغه هېواد. تاسو طبیعي ده چې اوس په اوسني حالت کې یعنې طالبانو حکومت کې تر ټولو لوی پانګوال یاست، غواړئ چې پانګونه وکړئ، 10 میلیارده ډالر هلته پانګونه وکړئ د انرژۍ په برخه کې. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د نجونو لپاره ښوونځي بند دي. د نجونو د زده کړو په اړه دوی ته ستاسو پیغام څه دی نجونو ته؟ دا زده چې تعلیم خو ښه شی ده، تعلیم خو که یي که ښځه یي که نر یي دا خو فرض ده ورباندې، او تعلیم خو بهترین کار ده. تعلیم چې ده تعلیم هیواد په پښو دروي، تعلیم هغه د صورت مملکت په پښو دروي. تعلیم خو بهترین کار ده، بهترین شی ده. او طالبانو او په دې برخه کې په همدې برخه کې مو طالبانو ته پیغام څه دی؟ یعنی زه کوم ما دا مخکې په خپل 3 میاشتې مخکې زه تللی وم هلته، نه دا چې زه اوس د تاسو د تلویزیون د لارې نه چاته پیغام ولیږم، خو ما هغه میټینګ کې هم خپل دا چې د کابینه د دولت ناسته وه، ما هغه وخت کې مو ویلې چې تعلیم بهترین شی ده او د تعلیم دروازه باید بسته نه شي.
هماز داسې زه کوم د تاسو د ټي وي د نه د لارې نه یا د تاسو د رسانې د لارې نه کوم خاص پیغام نه لرم ورته. جواب یې څه و په هغه وخت کې چې تاسو خبره وکړه چې شی زه مخامخ ورته وایم، زه کوم هغه نه یم څه ورته چې زه پیغامونه ولېږم. مطلب مې دا و چې تاسو چې دا پیغام ورساوه د دوی جواب درته راغی؟ یعنې ما کوم پیغام هغه وخت کې هم نه در رسولی، ما مخامخ ویلي دي. او جواب؟ داسې ده چې خو دوی دا ویل چې په مناسب وخت کې موږ دا اجرات کوو. تڼۍ صاحب داسې ده چې موږ او تاسو د چا نه پیدا شوي، خو دا مور مو څوک وه، خو ښځه وه که نه. خو اصلا دا انسانانو، دا پیغمبرانو، دا ټول نارینه هر څوک د چا نه پیدا شوي، خو هر څوک یې مور لري، خور لري، هغه د څه ورته هر څوک د یو ښځې نه پیدا شوی، نو د ښځې نه مهم شه او د هغه د مور نه مهم هغه شته ده. چې زمونږ له یو اورېدونکي له یوه کتونکي سره همدا پوښتنه پیدا شي چې عزیزي چې میلیاردر دی او په دوبۍ کې سات تیر دی او ایر کنډیشن ته ناست دی، په موټرو کې خپله شخصي الوتکه لري، دی څه ضرورت لري چې افغانستان ته ځي او هلته پیسې لګوي؟ خبره دا ده صاحب، خبره دا ده چې زه د هغه وطن بچی یم او وطن کې مخاپوړې کړي او وطن راباندې ګران ده او دا وطن فرد راباندې ګران ده او زما دغه وطن هغه زه چې هغه د صورت دغه وطن هر لیش ځمکه او خاورې ته احترام لرم او هر انسان ته احترام لرم او زه غواړم چې هغه وطن ته زه د هر څه چې ما ګټم زه او هر څه چې پیدا کوم بیرته وطن ته مصرف کوم. دا یوه پوښتنه دا وبښئ، له ما نه خلکو پوښتنه کوله، زه کابل کې وم څه موده مخکې که نه، دوی ویل چې ولې نه راځې؟ دا پوښتنه کله تا وکړم، تیار یې چې وطن ته لاړ شې او هلته ژوند وکړې؟ که چېرته ګټه په د وطن کې دا چې زه لاړ شم هلته واوسېږم، نو زه په دواړو سترګو ځم، خو زما د وطن د افغانستان ګټه به دا وي چې زه بیرون اوسېږم او پیسې ورته وګټم، هلته انویسټ کړم. زما تڼۍ صاحب په دا 2025 کال د ما سږ کال تنه نیټ پروفیټ تر اخر د کاله پورې 3.5 میلیارده ډالر ته رسیږي په کال کې. او زما چې دا هغه د صورت دا پیسې چې زه ګټم او بیرته هلته سرمایه ګزاري کوم په خپل وطن کې، دا ښه ده. او که زه لاړ شم ته خالي لاس په هغه وطن کې کښېنم، خو دا به ښیي چې زه میلیون انسانان هلته مصروف کړم. نو خبره دا ده چې دا هر څه چې وکړئ بیا هم یو چیرته یو کمبود احساسوې، وپوهېدې که نه؟ هغه کمبود دی چې پوره کوي هغه خپل وطن ده، وپوهېدې که نه؟ نو دا داسې ده چې هر څه د دنیا چې درته نعمتونه درته وي، اوس ګوره ما سره زه خپله شخصي تیاره لرم، شخصي کشتۍ لرم، مثلا په 10-12 هېوادونو کې کورونه قصرونه زه لرم، تنه دغه که حساب کې دا د 1 میلیارډ ډالر نه اضافه کېږي، وپوهېدې که نه؟ ولې خبره دا ده چې خپل وطن ده، یعنې هغه د صورتۍ هر څوک چې دا احساس ولري، یعنې که زه خپل وطن کې یو شی جوړ نه کړم، بل یې جوړ نه کړي، ته یې جوړ نه کړي، هغه یې جوړ نه کړي، نو آخر یې څوک جوړ کړي دا وطن؟ او بیا دا مو وایي چې دا وطن خو ډېر وروسته پاتې ده، دا وطن خو چندانه. او بیا بعضې داسې انسانان ما لیدل چې په خپل افغانستان په نوم باندې شرمېږي هم، یعنې ولې؟ وپوهېدې که نه؟